چې دا یو سړی د بني اسرائیلو نو هغې به قبرونه کنستل یعنې کفن کشو. بچو ته داسې وصیت وکړه چې زه کله مړ شم نو زما نیم دا بدن مې ټول وسوځوئ، نیمه ایره مې په هوا کې واچوئ او نیمه ایره مې په دریاب کې وغورځوئ. خو بعضې ټول نه. بعضې زنانه به داسې بې تبلکه پوښتنه وکړي چې د جواب ورکولو قابل به هم نه وي. بعضې نارینه به داسې بې اودسه پوښتنه وکړي چې جواب به هم نشي ورکولی. یو سړی الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه بیخي نیک عمل نه درلوده. آیا تاسو خاندئ؟ حال دا دی چې اور ستاسو نه چاپېره دی، تاسو څنګه داسې غافله یئ؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وصل وسلم عليه. ودرو خانا طول قدر من والو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا دیو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت یم. زمونږه نننۍ خپرونه بیا هم د رب العالمین جل جلاله پر رحمت باندې بنا ده. رحمت د رب العالمین جل جلاله ډیر زیات دی د انسانانو د فکر نه او د انسانانو د ګمان نه. ته به فکر هم نه کوې مګر دومره د رب العالمین جل جلاله رحمت بسې وایي. ته به دا فکر کوي چې د الله تعالی رحمت محدود دی مګر هغه لا محدوده ده. ته به وایي چې رب العالمین جل جلاله به دغه ګناه ماته معاف نه کړي مګر الله تعالی دومره غفور رحیم دی چې ستا د خیال نه زیات ګناهونه به درته معاف. دې وجې نه رب العالمین جل جلاله فرمایي چې ای زما محبوبه د خلکو ته داسې ووایه که چیرته یو انسان دومره ګناهونه وکړي چې د هغه د ګناهونو د وجې نه دا ځمکه او اسمانونه ډک شي، یعنې دریابونو په مثال باندې شي، او دی په دې خپل ګناهونو باندې توبه تایب شي، نو زه به ورسره په داسې حالت کې مخامخ شم چې دا ټول به ورته وبخښم. انسان فکر کوي کله ناکله چې دا به زما په ګمان او فکر باندې بخښنه الله تعالی کوي، مګر انسان ته الله تعالی بخښنه د انسان د فکر نه زیات کوي. روایاتو کې راځي چې کله اخیری انسان جنت ته ننوځي دی به دا فکر کوي چې زما دپاره په جنت کې نور ځای به څومره خلکو به نیولی وي. دی چې کله لاړ شي په جنت کې الله تعالی به ورته ته خوښوه څومره ځای چې ستا خوښي بیا ماته ووایه. دی به راشي چې یا الله ما ځان ته ځای نه خوښ کړه. الله به وایي ته په دې راضي څومره چې دې خوښ کړي دي. یا الله بالکل زه په دې باندې راضي یم. الله رب الجلال ورته وایي د هغې په دوه مې درته نور درکړه. امام بخاري رحمه الله یو روایت ذکر کړی د الله تعالی د رحم پورې وایي: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. الله رب الجلال سل رحمتونه پیدا کړي دي، دا غي نه صرف یو رحمت دنیا ته نازل کړي، بیا دغه یو رحمت تقسیم کړي د په منځ د جناتو، پیریانو، انسانانو او حشراتو کې د دې په منځ کې تقسیم کړي. همدغه وجه ده چې انسانان او پیریان په دې باندې رحم کوي او بل سره يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. الله رب الجلال چې دغه یو رحمت په دې خلکو کې پیدا کړی دی، په دغه یو رحمت وجه باندې مخلوقات په خپلو کې یو بل باندې مهرباني کوي، په یو بل باندې رحم کوي، او هم دغه یو رحمت په وجه باندې وحشي حیوان په خپل بچي باندې مینه کوي، یعنی رحم پې باندې کوي. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله رب الجلال 99 رحمتونه د ځان سره ساتلي په ورځ د قیامت کې به دا په انسانانو باندې.
دغه رحمت به الله تعالی په عام مؤمنانو باندې په خاص مؤمنانو باندې په ټولو باندې کې چې کوم خلک ایمان لري الله تعالی په هغه مؤمنانو باندې دا رحمت نازلوي د الله رب الجلال رحمت په ټولې دنیا باندې حاوی دی او د ټولې دنیا نه فراخه دی الله رب الجلال فرمای سورہ اعراف آیت نمبر 155 کې الله تعالی فرمای ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت عام دی هر شي ته په دنیا کې هر شي ته په دنیا کې زما رحمت رسیږي کله چې الله رب الجلال دا خبره وکړه حافظ جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل تفسیر الدر المنثور فی تفسیر بالمعصور په دې کې ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو قول نقل کړی دی د آیت شان نزول باره کې خبره کوي کله چې دا آیت راغی ورحمتي وسعت كل شيء الله تعالی وی زما رحمت فراخ دی ارش لري نه ارس ته رسیدون کې دی نو ابلیس علیه اللعنت आवाज کو چې انا من الشیء زه هم په دې شیانو کې یو شی یم یعنی په ما هم الله تعالی رحمت کوي رب العالمین جل جلاله ورپسې نازل کړله فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله رب الجلال فرمای ډیر زر به دا رحمت ولیکم یعنی خاص به کم د هغه خلکو د پاره چې پرهیزګاری کوي په دنیا کې زکات ورکوي په دنیا کې او هغه خلک چې کم زمون په آیتونو باندې ایمان راوړي کله چې دا راغی نو ابلیس نا امید شو ابلیس ته معلومات شو چې ما کې خدای صفات نشته نه د دینه بعد يهود نو سواراوي او تمه پیدا کړله چې په دې رحمت کې د قیامت په ورځ باندې منګه هم شامل یو ځکه منګه متقیان یو کنه په خپل کتاب تورات او انجیل باندې ایمان لرو او زکات هم ورکو نو په ورځ د قیامت کې به الله رب الجلال رحمت مونږ تم را رسیږي ورپسې رب العالمین جل جلاله نازل کړل بل آیت نازل ک الذين يتبعون الرسول النبي الامي نبي الامي الله رب الجلال فرمای دا سما رحمت د هغه چا د پاره خاصه چاغي تابعداري د هغه رسول کوي چې نبی دی او امي دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ایمان لري نو يهود او نصارا هم نا امید شول نو د قیامت پر ورځ صلی رحمتنا سلواړه رحمتنا الله رب الجلال خاص کړ د مؤمنانو د پاره بنی اسرائیل کې یو کفن کشو امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله یو روایت نقل کړی دی دی وایي چې رجل لم يعمل حسنه قط لاهله یو سړی الله تعالی د څه پیدا کړو چې هغه بيخي نیک عمل نه درلوده دغه سړی سوګو دا بیا روایت ذکر کړی دی تبرانی رحمه الله امام تبرانی رحمه الله ذکر کړی دی چې دا یو سړی د بنی اسرائیل نو هغه به قبرونه کنسل یعنی کفن کشو نو په دې حدیث مبارک کې خو سړی یاد نه دی مگر دغه بل ځکه چې کوم روایت ذکر شوی دی چې دا کفن کشو د مړی نه کفنونه وستل دا چې کله مړ کېده نو د وصیت وکړه دا چې وصیت وکړي چې فحرقوه د اوس زولای شي خپل بچو ته وصیت وکړه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر بچو ته د وصیت وکړه چې ځکه مړ شو منو زمانیم دا بدن می ټولو سوځوي نیمه ایره می په هوا کې واچوي او نیمه ایره می په دریاب کې وغورځوي زکا وی فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين وی قسم د الله په ذات ک الله رب الجلال اومدغه سي ټول پټوره ورته مخامخ شم الله به د عذاب راکې زکه زه یو ډیر لوی ګناهګارم چې د عذاب به هیڅ چاته نه ور کړای دی وجنه وصیت وکړه چې ما اوسوځوي بچی دې د پلار وصیت په ځای کې فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم بس کړه دی وفات شو بچوم د قسکارو کو پاکي وسوځاو فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه الله تعالی دریاب ته حکم وکړه چې د دې سړی دغه کم بدن دا یره چې تاسو ته ورزیدل دا راغونډه کوي هغه هم راغونډه کړه او هوا ته هم ذکر وکړو چې د انسان دا یره را جمع کوي هغه هم را جمع کړ ټول د الله تعالی تابع دي نو الله رب الجلال نه انسان چیرته تخته کولای شي دا انسان الله تعالی مکمل کې به ځان ته ودرو بیا ته پختنه کې لما فعلت هذا ولید دا کار وکړه سو وجه چې داسې وصیت دی وکړه چې ما اوس وځوي او بیا مې نیمه ایرا
هغه په هوا کې واچوي نیم په دریاب کې واچوي دا سړی ورته وای من خشیتک یا رب وانت اعلم یا الله دا مستاد ویری نه کړی د ځکه ماته د سینې کې نه وی پاتې چې ما د هغې نیکو په وجه باندې سترګې غړېدلی وې او تا ته مخامخ شوی وې ربه دا مې ستا د ویرې نه کړي بس زما فکر کې دغه یو څیز راغی ما کېدی شي په دې به خلاص شم ما به جوړ نه کې نو ما ځکه دا وصیت وکړو چې ما وسوځوئ او زما ایره نیم په اوچه کې واچوئ نیم په دریاب کې واچوئ خو دا مې ستا د ویرې کړي دي دا یو ټکی پکې و چې د الله د ویرې کړی رب العالمین جل جلاله دومره غفور رحیم دی روایت کې راځي فغفر الله له الله تعالی د انسان ته بخنه وکړه معلومیږي دا چې انسان کله د زړه نه د الله نه بخنه وغواړي الله رب ذوالجلال ورته بخنه کوي نو معلومه دا شوه چې کله یو انسان نه ګناه کیږي اول مه کوه خو که وشو نو بیا د زړه د صدق نه توبه وباسه او یوه خبره بله ده بعضې خلک یو اعتراض کوي چې یو ګناه کوي ولې نو جواب یې دا دی ګناه خو کیږي د انسان نه خو لیکن الله تعالی خو د ګناهونو بخنه کوي کنه ځکه چې ګناه وي نو الله تعالی بخنه کوي او دویمه دا ده چې په دغه ګناه باندې فخر مه کوه ګناه خو کیږي ګناه ته ګناه ووایه نو الله تعالی دې بیا هم بخي خو که چېرته ګناه کوې ورته ګناه نه وایې دغه بیا عظیمه ګناه ده دې کې بیا انسان کفر ته رسېږي ځکه د حرامو هغه حکم دې بدل که حرامو ته د حلالو درجه ورکړه نو په دقې باندې کفر دې وکړه د الله رب ذوالجلال رحمت ډیر زیات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي روایت د بخاری رحمه الله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي کله چې الله رب ذوالجلال مخلوقات پیدا کړه نو یو کتاب کې ولیکل کوم چې د سره د عرش د پاسه ده بشک زما رحمت زما په غضب باندې غالب ده زما رحمت زما په غضب باندې غالب ده نو الله رب ذوالجلال په خپل بندګانو باندې ډیر مهربان ده ډیر مهربان ده ډیر مهربان ده خو دې مطلب بدانی چې په ګناهونو باندې زړه ورشه ګناهونه کوو نیت ورته وتړه ګناهونو ته نه د الله رب ذوالجلال په دربار کې نا امیدي ناروا ده نا امیدي بنه کې سید ګناهونه درنه وشول الہ العالمین جل جلاله ته سرخ کتکا چې الله زمانه ګناو شو رب اوس راته بخنه وکي الہ العالمین جل جلاله د بیا ګناه کول په اراده کې نه ما رب العالمین رحم را سره وکي الله د رحم معامله را سره وکي په دې باندې الله ډېر خوشحالي صحابي مبارک فرمایي صحابی مبارک فرمائے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عمل ذکر کئی یو دفعہ من صحابہ کرام ناس و من خاندل پدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف روڑا منگے پدے سے حالت کی ولی دلو چھ من خاندل رسول اللہ مبارک فرمائل اتضحکون والنار من ورائکم اللہ اکبر اے آیا تاسو خاندی حال دادے چھ اور ستاسو نا چاپیر دے تاسو سنگر سے غافل آئی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک روان شو منګ ډیر خفه شو او منګ داسې ګڼله چې زمونږ په سرونو باندې یو غټ غر پرېوته او پروت دی څه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړه په دویمه دفعه باندې د خندا په حالت کې شونډ مبارکو باندې مسکا وه هغه شونډې مبارکې په خندا باندې کولاوې شولې او وی فرمایل چې حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ما تراغه د الله رب ذوالجلال نه دا پیغام راوړ چې کله ما تاسو دا خبره وکړه نو الله رب ذوالجلال د طرف نه جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغه ما توي لمتقنط عبادي من رحمتي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زما بندگان زما د رحمت نه ولې نه امید کوي ولې نه امید ورته ورکه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم زما بندگانو ته دا خبر ورکا چې زه ډیر بخون کې او زیات مهربان یم زما امت نبی علیہ السلام فرمای زما امت باندې الله ډیر مهرباني کړې ده نو دی حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما ته الله تعالی ویلي چې تخپل امت ته وایي خبر ورکا
انی انا الغفور الرحیم زما بندگان ته وا چې زه غفور الرحیم ما خو په دې باندې د انسان تکیا نشي چې یوازې مکمل غفور الرحیم دی او قهار هم نه دی ځکه ورپسې وی وان عذابی هو العذاب الالیم بشک عذاب زما عذاب دردناک دی سرکش ته سزا ورکوم او کم خلق چې توبه وباسي هغه ته رحمت ورکوم الله رب الجلال غفور الرحیم دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په یو غزا کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په یو غزا کې زمونږ تیرېدل په یو قوم باندې وشو هغوی پوښتنه وکړه زمونږ نه چې تاسو څوک یئ صحابه کرام ورته فرمایل چې موږ مسلمانان یو الحمدلله په دې قوم کې یو ښځه وه هغې سره په غیب کې یو وړوکی بچی و بعضې زنانه ډېرې جرأتمنده وي او ډېرې صحیح پوښتنې کوي خو بعضې ټول نه بعضې زنانه به داسې بې تبلکه پوښتنه وکړي چې د جواب ورکولو قابل به هم نه بعضې نارینه به داسې بې اودسه پوښتنه وکړي چې جواب به هم نشي ورکولی کم از کم من کم بعضې وخت کې په دې راډیو باندې داسې پوښتنې راشي چې بیا د جواب جوګه نه چې جواب یې ورکړو ولې موږ تاسو معاشره دومره د بې تعلیمۍ سره مخ شي باید چې موږ تاسو یو پوښتنه راشي داسې مطرح کو چې نور انسانان په هغې باندې ازرده نشي خفه نشي حالات هر انسان باید دې ته سوچ وکړي چې زه داسې پوښتنه کوم نو زما خویندې هم ناستې دي زما میندې هم ناستې دي زما ورنداریان هم ناستې دي ولې داسې یو عمل وکړم چې هغې عمل باندې د دغې انسانانو زړونه هغه مجروحه وګرځي نو هره پوښتنه دوه روخه لري ښه او بد نو په خو الفاظو باندې یادوه په بدو الفاظو یې مه یادوه نو یو زنانه وه هغې پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړله چې تاسو څوک یئ هغې ورته وویلې چې موږ مسلمانان یو نو دغې زنانه سره په غېږ کې یو وړوکی بچی و هغې قطغ پخاوه او د دې لاندې اور بالاوه کله چې به د اور لمبه جیګه شوه نو دغې زنانه به د خپل بچی د اور د لمبو نه را دې خواته که دې دپاره چې د اور ګرمایش په دې ماشوم باندې ونه لګي کله چې دې ښځې ته دا معلومه شي چې دلته په یو ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی نو دا ښځه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او پوښتنه ترې نه وکړه انت رسول الله ایا تاسو د الله رسول یئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جواب ورکړ او زه د الله رسول یم بیا هغې پوښتنه وکړه بأبي و امي الیس الله ارحم الراحمین زما مور او پلار د په تاسو باندې قربان وي آیا الله رب الجلال جل جلاله ارحم الراحمین دی ډېر مهربانه ذات دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب ورکړ هو الله رب الجلال ډېر مهربانه ذات دی هغې بیا پوښتنه وکړه الیس الله ارحم بعباده من الام بولدها آیا الله جل جلاله په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل او د الله رب الجلال رحم د مور د رحم نه ډېر دی دا ښځه ډېره هوښیاره وه بیا پوښتنه کوي ان الامه لا تلقي ولدها في النار بېشکه مور خپل بچی اور کې نه غورځوي نو الله جل جلاله به خپل بنده څنګه په جهنم کې وغورځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په اورېدو باندې په ژړا شه خپل سر مبارکې اول ټیټ که بیا راجیګ که وی فرمایل ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد بشک الله رب الجلال خپل بندگانو کې هیڅ چاته دایمي عذاب نه ورکوي مگر هغه کس ته ډیر زیات عذاب ورکوي چې کوم انسان ډیر سرکشه وي په ګناهونو کې زړور وي نو دې ته به د عذاب دغه کوم چې عذاب ورته ورکوي
دا به د ګناهونو د صفای د پاره ورکول شي دا به د ګناهونو د صفای د پاره ورکول شي نو عزتمندو د الله رب ذوالجلال د رحمتنا نو امید کیږئ ما د الله رب ذوالجلال رحمت دا په یاد ولرئ د الله رب ذوالجلال رحمت د دین طمع ولرئ د رب العالمین جل جلاله هغه کم اوامر چې د نهي دي چې د نزانو ساتي دا غي نزانو ساتي رب العالمین جل جلاله دې موږ تاسو په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې او د انسان مراتب ور سره الله تعالی جګي سوالونه الله قبلي باقي مو په الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته